تاریخ یوازې د تیرو پیښو یو خام او بې روحه نقل نه دی، بلکې د امتونو د عروج او زوال ژوندی انځور، د فکرونو د ټکر میدان او د انساني تجربو یوه پراخه خزانه ده. تاریخ یوازې د زمانې د حوادثو بیان ته نه ویل کیږي. اسلامي تاریخ بیا تر دې هم ژور مفهوم لري، ځکه دا یوازې د پادشاهانو، جګړو او سلطنتونو کیسه نه ده، بلکې د وحي، رسالت، هدایت او د انسان او خالق ترمنځ د اړیکې د عملي کېدو ژوندی جریان ده. دغه د اسلامي تاریخ هم په مختلفو مرحلو باندې ویشل شوی ده. که موږ تاریخ په سمه توګه درک کړو، نو نه یوازې خپل تیر پیژنو، بلکې خپل حال اصلاح او د راتلونکي لپاره روښانه مسیر ټاکلی شو. زده کوونکي، محصلین او د دې برخې هر څوک علاقه لري، هغه باید په دې باندې پوه شي، له موږ سره پاتې شي تر څو په ګډه د تاریخ له ده روښانه مسیر څخه خپل سفر پیل کړو.